اسرائیل د ایران د پلازمینې تهران کنټرول ترلاسه کړ. له دې خبر سره داسې څرګندېږي چې د ایران د واکمنۍ له منځه وړل حتمي شوي. بلخوا اسرائیل د ایران توغندي په هوا کې ویشتلي او راغورځولي او اسرائیل د ایران د دولتي رسنۍ دفتر هم په نښه او ویجاړ کړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. اسرائیلي چارواکي وایي د ایران دریمه برخه توغندي توغونکي یې له منځه وړي. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو ویاند وایي اسرائیلي ځواکونو پر ایران بریدونو کې د دغه هیواد له 120 ډیر توغندي توغونکي ویجاړ کړي چې د هغه په وینا دا د ټولو توغونکو دریمه برخه جوړوي. ایفي ډیفرین ویلي ځواکونو یې یوازې 13 شپه 20 توغونکي څو منټه وړاندې لدی چې پر اسرائیل توغندي وتوغوي له منځه وړي دي. ډیفرین ډیره کړې اسرائیل همدارنګه د ایران په منځني ښار اصفهان کې په 500 جیټ الوتکو د توغندیو د زیرمو توغونکو یا لانچرونو او قومندې مرکزونو په ګډون شاوخوا 100 پوځي موخې ویشتلې دي. بلخوا پر ایران د اسرائیلو د بریدونو پر دوام تر موخې ګرځولو وروسته په یو ویډیو کې د یاد هیواد د دولتي رادیو ټلویزیون د ودانۍ دننه او بهر حالت لیدل کیږي. له برید وروسته په ثبت شوې شیبه کې لیدل کیږي چې د صدا او سیمه ایراني دولتي رسنۍ ټول خپراوي اوزار ویجاړ شوي او ترې لمبې پورته کیږي. څارونکو دا پر ایران د اسرائیلو د بریدونو نوې او ژوره څاپه بللې ده. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي پر تهران بشپړ هوایي کنټرول لري. د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې هیواد یې پر تهران بشپړ هوایي کنټرول ترلاسه کړی دی. برید جنرال ایفي ډیفرین هم په یو رسنیزه غونډه کې ویلي موږ د ایراني رژیم له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندیو د توغولو وسیلو دریمه برخه ویجاړه کړې ده.